سمسور دی پرات لو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. قدرمند و محترم ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې د زنانې د خپلې ښځې شرمګاه مچول یا ژبه ورسره لګول یا هم دا شان زنانه خپل میرمن چې د خپل خاوند پر ذکر باندې ژبه ولګوي یا یې مچ کړي د دې شرعي حکم څه دی؟ ځکه خو موږ ته په دې کې شک راولیږي چې د انسان که زنانه ده که مردانه ده د هغې بدن صفا وي چې د شرمګاه یا د ذکر دا ظاهري حصه پاکه ده که نه ده او په مچ کولو کې شرعي قباحت ستا که نه. او محترم ورور ډیر شرم په دې مسله کې کړی دی، معافیه هم غوښتې ده، نو انشاءالله الرحمن د دې مسلې به صحیح جواب ورکو. اوله خبره دا محترم وروره چې د دین په مسایلو کې هیڅ شرم نه دی پکار. که څوک د دین په احکامو کې د دین په مسایلو کې شرم کوي نو د هغه څخه به بیا د دین احکام د شریعت مسایل پاته وي، دته به هیڅ د هغې معلومات نه وي. شرعي چې څنګه احکام دی څنګه مسایل دي خامخا د زنانیو د مردانه سره تعلق لري، باید په هغې کې شرم ونیسي، هغه د دین احکام و مسایل خپل ځان ته معلوم سي. په قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والله لا یستحی من الحق. الله رب العزت جل جلاله د حق د وینا څخه د حق د ویلو څخه او دا شان د چا څخه د حق په بیانولو کې چې څنګه د شان سره مناسبه ده شرم نه کوي. نو همدا شان د شریعت په مسایلو کې د حق په پوښتلو کې د حق په ویلو کې شرم کول نه دی پکار. اوس ستاسې د مسئلې جواب ته راځم. محترم وروره دا خو صحیح خبره ده چې نارینه او مردانه بدنونه یې پاک دي او د دې د شرمګاه ظاهري خوا ظاهري پوست دا هم صفا دي، خو لیکن دا ضروري نه ده چې هر صفا شی به بیا څوک موچوي پر هغه باندې به خوله لګوي یا به هغه څټي یا به ژبه ورباندې تېروي. مثلا اوس پوزه ده د دې دننه خوا پاکه ده او همدا شان د پوزې اوبه ګړنګ یا خراش کې د دام صفا دي. نو بیا به څوک دا وایي چې یاره د پوزې دننه خوا څټل یا مچول یا هغه د پوزې اوبه خراش کې په خوله کې نیول یا خوړل مثال ګړنګ، د هیڅ چا ضمیر دا جواب چاته نه ورکوي چې هغه به پوزه وڅټي او د پوزې لندوالی یا د پوزې اوبه ګړنګ هغه دې وخوري، هغه هم صفا دي. د هغه شان اوس د انسان د شاخوا د مقعد چې استنجا یې ولې وي بلکل صفا ده، نو د چا ضمیر چاته دا جواب ورکوي چې هغه دې دا وڅټي هغه دې مچ کړي پر هغه دې ژبه تېره کړي؟ په ناپاکۍ باندې دلیل نسته، پاکه ده چې استنجا ووهي، خو لیکن د چا ضمیر دا اجازه چاته ورکوي؟ نه شریعت اجازه ورکوي، نه د انسان ضمیر د انسان عزت عظمت کرامت دا اجازه نه ورکوي چې هغه دې د شاخوا مقعد وڅټي یا دې مچ کړي یا د ژبه ورباندې تېره کړي. نو همدا شان د ښځې د عورت سره ژبه لګول یا یې مچول یا یې څټل دا ټول په سختي باندې منع دي، په سختي باندې مکروه دي او د دې هیڅ اجازت نسته او دا ګناه ده. دا خو د حیوانانو خصلت دی، دا خو د هغې سره مشابهت دی. انسان ولې د حیوانانو سره مشابهت وکړي؟ نو د انسان چې کله شهوت پر ده باندې غلبه وکوي نو د خپلې مېرمنې سره د صحبت وکړي، مجامعت و کورواله دې ورسره وکړي، هغه کم شهوت چې و هغه به خپله سور سي ختم به سي. معززو نه نارینه ته دا جایز ده چې د خپلې ښځې شرمګاه د مخ طرف موچ کې یا یې وسټي یا یې
ژبه پر تیره کړي، نه زنانې ته دا جایزه ده، نه دغه ښځې ته دا جایزه ده چې د خپل خاوند ذکر هغه مخصوص اندام هغه مچ کړي یا یې حیا دې په خوله کې یا دا چې ژبه ورباندې تیروي. دا هیڅ جواز په شریعت کې نه لري. په فتاوای عالمگیریه چې مشهوره هم ده په فتاوای هندیه باندې په هغې کې راځي فی النوازل اذا ادخل الرجل ذکره فی فم امرأته فقد قیل یکره. نو څوک چې د خپلې میرمنې د خولې سره ذکر لګوي یا یې په خوله کې حیا دې ورکوي، دا ټوله مکروه دی په شریعت کې. فتاوی الهندیه 5 جلد کې دا راځي. او همداشان په المحیط البرهانی کې هم راځي چې اذا ادخل الرجل ذکره فی فم امراته فقد قیل یکره. دا مکروه ده وی 5 جلد کې المحیط البرهانی. ولی؟ لانه موضع قراءة القرآن، دا خوله دا د قرآن عظیم شان د تلاوت ځای دی، ته څنګه ده هغې سره ذکر لګوې یا د هغې سره د ښځې شرمګاه لګوې. معززه دا په شدت باندې په ډیره سختۍ باندې مکروه کار دی. انسان باید خپله غور وکړي، خپله فکر وکړي، عقل ته وګوري. په خوله باندې فاقه کلمه ویل کیږي، په خوله باندې د قرآن عظیم شان تلاوت کوي، په خوله باندې پر خپل رسول پر خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، په خوله باندې د الله رب العزت جل جلاله نومونه اخی، په خوله باندې لمونځ کوي، او بیا د ده ضمیر څنګه دا جواب ورکوي چې داسې خصیص عمل وکړي، داسې غلط فاحش کار دی وکړي چې بیا یا د ښځې د شرمګاه سره دا خپله خوله لګوي یا دا چې خپل دا مخصوص اندام د ښځې د خولې سره لګوي. خوله د ذکر ځای دی، د تلاوت ځای دی، د درود شریف ځای دی. تا ته دا ستا ضمیر څنګه اجازت درکوي؟ ته باید شرم وکړې، ته باید حیا وکوې. معززو، د دې څخه بهر مسلمان ځان ساتي، د کفارو سره، د انګریزانو سره، د حیوانانو سره مشابهت کول نه دي پکار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کوم قوم سره مشابهت کوي بیا به دغه هم دغه قوم سره راپورته کیږي، او دا دغه قوم څخه دی، دغه قوم در پیغ لاندې به راپورته کیږي. دغه عمل، دغه کار دا د انګریزانو عمل دی، دا د هغو کار دی چې کوي. مسلمان ته نه ده په کار چې د هغې سره مشابهت وکوي، او دا شان د حیوانانو کار دی، د هغو دا خصلت دی، د هغه سره مشابهت کول نه دی په کار. اخوکم فی الله حکیم الله صابر الحنفی، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.